ما ته یو کس رنګ وکړلو ویل زمونږ علاقه کې یو مولا مړ شوی دی او د هغه د قبر نه خوشبو ځي او خلک د هغه قبر ته ور روان دي څوک ورله جنت زیري ورکوي او څوک ورځي د هغه د قبر نه خاوره راخلي او جړاګانې کوي نو ما ورته ویل که چېرته دجال راووتلو نو ډېر زر ده چې دا انسانان به ډېر زر دوکه کړي ځکه د هغه سره په یو لاس کې اوري او د بل لاس کې به جنت وي خلکو ته به مخامخ ښایي زما خبره ومنئ جنت ته به لاړ شي او که زما خبره مو نه منله بس ډایرکټ به مور ته بوځمه خوشبویانو خو لا وړې خبره ده نو ما ته یو کیسه رایاده شوله یو مولا مړ شو نو مقتدي به روزانه د هغه قبر له ورتللو خوشبویانې به یې پې اچولې او دا د ګلاب اوبه به یې پې ور اچول نو دا خبره په خلکو کې مشهوره شوه شیطان ډېره په تیزۍ سره مشهوره کړله ځکه شیطان خو داسې خبرې له خوشحالېږي چې یا د دروغ وي او بیا خاص کر د دې قبر خبره ځکه د دې نه خو شرک ودرېږي دنیا کې اولنی شرک د دې نه پیدا شوی دی نو دا خبره یې ډېره په تیزۍ سره خوره کړله شیطان شرک ډېر زر خوښوي چې هغه د خلکو کې خور شي نو خلکو کې دا خبره ډېره په تیزۍ خوره کړله خلک را روان دي قبر نه خاورې راخله او خلکو یره جي دا خو بس جنت ته تللی دی نو یو څو ورځې بعد په هغه ځي باندې باران وشولو نو چې علاقه کې باران وشول دا قبر نه هغه خوشبو ختمه کړله خلک حیران شول چې څنګه دي دا خوشبو څنګه ختمه شوله نو د الله بندګانو لږ تحقیق کوئ زه رد مې غرض نه دی الله ګواه کومه چې زه د الله د رضا دپاره دا خبره کوم د اصلاح په نیت کومه عام طور سره زموږ په معاشره کې دا ډېر زیات کیږي خو چې کله یو مړی وشي تازه کس وفات شي خلک ورځي د هغه په قبر باندې د ګلاب اوبه چې خوشبویانې ورچي د هغې د وجې د قبر نه د خوشبو راځه وګورو چې آیا زما استاد شیخ عالم پیر صاحب به غورئ او که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري صحابه کرام غوره دي د ابوبکر عمر عثمان علي رضی الله عنه د قبر نه خوشبو نه ځي او زما استاد عالم د قبر نه خوشبو ځي د عثمان رضی الله عنه قبر ښکاره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی د هغه د قبر نه خوشبو نه ځي اوچت شهید دی د هغه د قبر نه خوشبو نه ځي او زما استاد عالم د قبر نه خوشبو ځي په هغه باندې چېرته جنډه ونه لګولی شوه زما استاد قبر باندې جنډه ولګولی شوه د هغه قبر چېرته پوخ نه کړلی شو زما استاد قبر پخېږي په هغې باندې ښایسته کاڼي کېښودلی کېږي عجیبه خبره ده د احد شهدا ښکاره پراته دي د هغې د قبر نه چېرته خوشبو لا نه ده زما استاد د قبر نه خوشبو ځي هغه اوچت شهدا دي د هغې په قبر باندې چېرته د تنظیمونو جنډې ونه درولی شي د هغې په قبر باندې چېرته لیکل ونه کړلی شو چې فلان و فلان زما استاد په قبر باندې لیکلی کېږي چې فلان ابن فلان ابن فلان شهید فلان عجیبه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده ځکه دا عمل د یهودو دی د مشرکینو دی چې هغې به قبرونه بخول او لیکل به یې پې کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نهه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبر چې قبر دې پوخ کړلی شي او یا ان یقعد علیه یا چې قبر باندې کېناستلو کړلی شي یا قبر باندې داسې یو بلډینګ جوړ کړلی شي یو آبادي پې جوړه کړلی شي او ان یکتب علیه یا دا چې په هغې باندې لیکلو کړلی شي دې ټول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او کس راته ویل بعضې داسې هغې راشي چې قسم په الله دا جنتي دی او جنت کې ګرځي راګرځي سبحان الله زه حیران شمه چې په دې باندې شیطان څومره خوشحالېږي د خلکو کې شیطان څومره کار کوي هغه شیز چې هغه د رب العالمین سره تعلق ساتي چې هغه د عیب و علم دی د هغې دعوه مونږ کوو چې دا جنت کې ګرځي ما کتلې نه کتلې مې نه دی هسې ځان نه ویمه دا خو د رب العالمین کار دی چې هغه خلکو له خبر ورکړي چې دا سړی جنت ته تللی ما ورته خو د دې پته نه لګي عایشه رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې عایشې رضی الله عنها وویل د یو ماشوم په باره کې وفات شو ویل عصفور من عصافیر الجنه ویل دا یو چینچڼه ده مرغۍ ده د مرغو د جنت نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي یا عایشه او عایشې رضی الله عنها ویل دا ووره ان الله خلق للجنة اهلا الله رب العزت د جنت دپاره خلق پیدا کړي دي خلقهم وهم في اصلاب آبائهم الله رب العزت دې جنت دپاره خلق پیدا کړي چې هغې ټایم کې چې کله هغې د پلارانو په شاګانو کې یعنی لا پیدا هم نو الله لیکلي دي دغه شانتې جهنم دپاره هم الله رب العزت خلق پیدا کړي یعنی ځان له چا نه ټیکټ مه ورکوه سره د دې چې هر چا له پاته د ماشوم جنتي دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع وفرمایله